سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څو ورځې مخکې د اروپایي کمیسیون رئیس د مهاجرت په اړه باندې یو نوی پلان اعلان کړ. دغه پلان د غیر اصولي مهاجرت په اړه باندې دی. دغه پلان ته 4 ټکي لرونکي پلان هم ویل کیږي. یعنی په دغه پلان کې 4 مهمه خبرې شامل دي. په دغه پلان کې اولنۍ خبره دا ده چې د غیر اصولي مهاجرت مخنیوي لپاره باید د غړي هیوادونو باندنۍ پولو باندې ساتنه سخت شي او دغه ساتنه ډیره مهمه ده. هغه زیاته کړه چې باید د ډرون د طریق نه دغه ساتنه وشي او کنټرول لا پسې زیات شي. په دغه پلان کې دویمه مهمه خبره دا ده چې اخراج باید زیات شي. یعنی د غړي هیوادونو نه ډیپورټیشن اخراج باید زیات شي. او دغه ډیپورټیشن لپاره باید د غړي هیوادونو منځ کې پیوستون او همکاري لا پسې زیاته شي. لکه پیوستون او همکاري نه د دې مراد دا و چې د غړي هیوادونو منځ کې سره همکاري وي او موجوده وي او دا پسې لا قوي شي. یعنی زه یو مثال تاسو درکوم. د همکاري نه مراد دا دی چې مثال په توګه یو مهاجر دی، هغه د ډیپورټیشن یا د اخراج خط واخیستو، یعنی دغه فیصله یا دغه حکم ورکړی شو، دغه فیصله ورکړل شو چې ته باید ډیپورټ شي، اخراج شي. نو د بیا راځي فرانسې ته، نو باید فرانسه هم دته د اخراج حکم ورکړي، د ډیپورټ کی. یعنی که یو کس په ایټالیا کې ډیپورټ کیږي، هغه باید په فرانسه کې هم ډیپورټ شي. لکه تاسو بلیدلی وي اکثرا کله یو مهاجر ته په ایټالیا کې مثال په توګه ډیپورټي ورکول کیږي، نو دی بیا هغه ملک نه وځي ترڅو د هغې نه مخکې چې د ډیپورټ شي، دی راځي بل ملک ته ځي، مثال په توګه فرانسې ته راځي. نو دوی د همکارۍ نه مراد دا و چې که یو کس چیرې هغه د اخراج حکم په ایټالیا کې اخلي، هغه ته باید په فرانسه کې هم د اخراج د ډیپورټیشن حکم ورکړلی شي. نو په دغه باندې زیات ټینګار و. دا دویم مهم ټکی دی دغه پلان. دریم ټکی دا و چې هغه هیوادونه د کومو هیوادونو چې دلته اروپا ته مهاجر راځي، د هغه هیوادونو سره د باید په دې اړه باندې همکاري وشي ترڅو غیر اصولي مهاجرت ودرېږي. د همکارۍ نه مراد دا و چې دوی وویل چې موږ غواړو د هغه هیوادونو سره اقتصادي او په تعلیم برخه کې کومک وکړو ترڅو دغه غیر اصولي مهاجرت راکم شي او کنټرول شي. څلورم ټکی په دې کې دا و چې هغې ویلي چې تقریبا موږ هر کال غړي هیوادونه چې کوم دي اروپایي، دوی 300,000 د اخراج یا د ډیپورټیشن فیصلې کیږي، ولې په دې کې تقریبا 80,000 عملي کیږي. یعنی هر کال په غړي هیوادونو کې 3 لکه د اخراج فیصلې کیږي، ولې دې کې صرف او صرف 80,000 باندې عمل کیږي او د نورو باندې عمل نه کیږي. نو دوی ویلي چې باید په دې باندې عمل وشي او په سختۍ سره په دې باندې عمل وشي ترڅو اخراج زیات شي. نو دا 4 مهم ټکي وو په کوم باندې چې پلان جوړ شوی دی. دغه رئیس ویلي چې دوی کوشش کوي دغه پلان زر تر زره عملي کړي او دغه پلان اعلان تقریبا یو هفته مخکې، 4 ورځې مخکې شوی دی. نو دغه یو مهم خبر ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. ملګرو، که دې نه علاوه ستاسو څه پوښتنې، تاسو خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به ستاسو د پوښتنې جواب درکوم. مننه.